افغانستان درنو لیدونکو د دې ځل بیا هم د خبرونو په لړ کې درته د بنغر بازار ته راغلی یو. چې واړو د کوم سوځېدل یا خپله ده څه شمه چې دا ولې داسې کېږي دا تاوان په چا راځي دی. استاد اختر دی مبارک شه هغه د مخکې سجي 300 ده. افغانستان درنو لیدونکو د دې ځل بیا هم د خبرونو په لړ کې درته د بنغر بازار ته راغلی یو او د بنغرو هغه مشهور سیخان سیخ کباب داسې نور څیزونه چې تاسې ډېر خوښوئ او په دغه د ښار له ځینو سیمو څخه ځوانان راځي دغلته د بنغرو سیخ نوشجان کوي چې دغلته خواږه او خوندور خوراک ترلاسه کیږي. موږ چې دغه د استادانو سره به مرکې او خبرې لرو تاسو ته به دغه سیخانو په رابطه باندې معلومات درکړو چې څنګه یې پخوي کوم ترتیب باندې پخیږي او ولې دومره شهرت لري ولې مشهور دی. راځئ دغه راز پوښتنه به نه استادانو سره وکړو راسره پاتې شئ. دوستانو راسره استاد ولاړ دی عملاً کار کوي پوښتنه ترې کوو چې څه باندې مصروفه دی. اول به تاسو خپل ځان معرفي کړئ چې غلط سره بیا به سره نور خبرې کوو. استاد سلام شپه خیر شه خفه شئ خیر ما لرګي چې خبرې سره واورو. خیر شه محمد زړګی استاد دی په بنغرو بازار کې هوټل کې کار کوي سیخ پخوو او څومره وخت چې دغه کار باندې مصروف دی کاکا؟ یعنې زما تقریبا یو 15 کاله خو به کېږي دغه هوټل کې لګیا یم. کوم شیونه پخولی شي ستا خپله هغه وړتیا او تجربه شته پکې؟ لکه اشپزۍ کې چرګ پروګرام کې چې څه وی درته پخوم ککړې وی سیخ کباب وی سیجي وی چیچې وی که نه هغه انشاءالله چارشو به تیاروی شو. ستا خپله کاري سابقه مخکې کوم ځای کې دا چې په دې برخه کې کار کړی او نه و کړی دغه راته سره کوي؟ جان ما کار کړی خو لږ لږ کار مې کړی که نه اوس دغه ځای کې بیا دا هوټل او خپل دی ولې دغه سیخان خصوصا د ننګرهار په ښار کې ډېر شهرت لري دغه مشهورتیا راز په څه کې دی؟ والله ورونه چې دغه د موږ سیخان چې ترسکون سیخان دي او تقریبا ډېر لرې ځایونه خلک راځي ډېر لرې ولایتونه خلک موږ نه راځي میروتي څه لري کوم چې پکې استعمالیږي د کوم چرګ وخه ده د نور د غنم جوړوئ که نه یوازې چرګ؟ نه نه دا صفا فارمي چرګان دي سپین چرګان دا چرګان دي همدغه د ذبحه کوئ او موږ خپله لالو کار خپله کوو مساله او کوم سیستم خپله برابروو. له کومه ځایه نه تاسو ته مشتریان راځي له کومو ساحو نه که تاسو معلومات؟ والله که درته یو ورور تقریبا ډېر له بل پنجشیر نه موږ له خلک راځي یو ځای بل ځای نه پوه شي دا نږدې ولایتونه خو ډېر لرې ځایونه مزار نه یو ځای بل ځای څومره پروژات تقریبا د ورځې په جریان کې تاسو لرئ دغه سیخ یوازې سیخ د پخولو په حساب؟ دغه سیخ پخولو کې تقریبا زه تقریبا 140 150 کیلو مال دغه سیخ کې همداسې موږ سره سیجي چرګان دي کړی چرګ جوړوو دغه صحیح ده. انشاءالله د کار په جریان کې له کوم داسې جالب خاطرې سره مخ شوی که موږ ته ووایې؟ والله جالب خاطرې خو ډېر مخ شوي کاروبار پکې جالب خاطرې راځي ډېر بچې سیخ سوځي بل څه کېږي بس یو داسې کوم لیدلی چې ورته خپله حیرانه شوې ده چې جالبه ولې ده سیخان دغه په پټۍ کړم ورونه چې لږ هغه چې واړو د کوم سوځېدل یا خپله ده څه شمه چې دا ولې داسې کېږي دا تاوان په چا راځي دی؟ تاوان به استاد کارې په ما به راځي. که ډېره مننه دوستان راځو د نورو سره به خبرې کوو. استاد نو څه خبرې واورېدې انشاءالله راځو راسره پاتې شي نورو ځوانانو سره مرکې لرو. قدرمن لیدونکو بیا هم راسره اوسئ استاد مصروفه دی په کار باندې ورسره به خبرې وکړو چې څه شی کوي په کوم کار باندې اوس لګیا ده خو وړاندې له دې نه به تاسو ته خپل ځان معرفي کړي که خپل ځان معرفي کړو تاسو قاري صاحب که ځان معرفي کړي مهرباني نوم
نوم دیواله نوم فقیر محمد فقیر محمد قاری صاحب. فقیر محمد خان څه شی دی د چرګ دی پرېتوی سیخ باندې دی چې ته جوړوي لږ معلومات راکړه. دا سجي ده سجي ده که نه؟ دا به اور باندې پخوم دا اتخان دي دا به اور پخېږي. څومره به د اور باندې تاسو ږدئ چې دا خپله تیار شي د خوراک لپاره؟ دا تقریبا 40 منټه کې 40 دقیقې تیارې کې وه. لکه چرګ خپله عادي غوښه سره فرق لري که نه دواړه یو اندازې ښودل کېږي؟ چرګ او خپله غوښه که نه عادي غوښه کوم اچوي؟ نه دا یو شی دی یو شی اندازه یو اندازه وخت نیسي؟ هغه یو اندازه واخلست. څومره وخت کې شکار کې هوټل کې دلته؟ دلته تقریبا 6 کاله کېږي. تجربه خو لري انشاءالله ښه کافي انشاءالله په خپل کار کې وارد انشاءالله. الحمدلله خپل کار کې څنګه دغه کار ته رالې؟ د دې څه مقصد و؟ د تجربې په اساس یا نور څه حساب کتاب؟ دا خو هر یو دا هم یو مسلک دی که نه؟ شوق دی ورسره که نه؟ اشپزي هنر دی دا هم ګوره. یا شوق مې شوق دی. شوق نو ځان ته خوراک هم پخوې که نه بیا؟ ولې نه؟ خپله شی بیا خورې په خوراکونو کې چې دی خوښېږي ډېر زیات؟ همدې غوښه کې یوازې غوښه که ترکاري هم استعمالوې؟ ترکاري هم استعمالوه هر شی. کار په جریان کې کوم خاطرې سره مخ شوی لیدونکي منتظر دي راته یو څه درنه واوري که نه؟ د کار په جریان کې داسې خاطرې سره چې یو استاد هم و ښه ګاکو ته راغلی اختر ورځ وه نو هغه ورته ویلې وایي استاد اختر دې مبارک شه. هغه ورته د مخکې سره وایي سجي 320 ده. سجي 320 اختر مبارکي کې هغه ورته ویل چې دې فکر کړی چې نه سجي پوښتنه کوي او ده ته مخکې سره سجي اخلي. داسې کله شوي دي چې کوم شی درنه سوځېدلی تفریح یې بل کار پسې د منډه کړې هغلته چې بېرته راغلی خبره خراب وي؟ یا داسې به رانه تر اوسه نه شي وي. یعنې خپل کار باندې پوره وارد یې او ډېر توجه کوي. نور ته څه پیغام لري هېوادوالو ته وطنوالو ته چې دوی څه ویل لري؟ مهرباني ستاسې غږ هر پیغام چې لري ځوانان دي سامزولي دي کار وکړي زحمت وباسي خواري وکړي. نو دا خو ټولو ته پیغام ده چې روزګار د څوک نه کینی کار دی کوي هغه د هوټل کاري یا بل کاري مهم کار ده چې کار وکړي. ځان باید مصروف کړي. ځان مصروف ځکه وزګارتیا نه سره جوړېږي. وزګارتیا نه سره سازېږي او کار وکړي. هر څه چې فرصت لري باید یو څه له استفاده وکړي ځان ورسوي. ډېره مننه ستا وخت نه نیسو نو کور ودان خوشحاله اوسئ. ژوندی اوسئ ډېره مننه. قدرمن دوستانو بیا هم را سره اوسئ یو بل ملګری دغه سره هم خبرې کوو. راځو انشاءالله تاسې موږ سره پاتې شئ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم را سره اوسئ په دې هیله شمالتیا به مو کړې را سره ورور د کړۍ جوړوي مصروفه هم دی د دې کار او وظیفه په دې هوټل کې نو ګمان کوم چې د کړۍ جوړول دي. په سر کې به تاسو خپل ځان معرفي کړئ نور خبرې به سره کوو. قاري صاحب سلام وشي. بخیر الله رو خیر نوم مې جاوید دی کوم اوسېدونکی یم. جاوید خان ستا کارونو په رابطه کوم څه وایي چې یوازې کړۍ جوړوئ که نور څه هم په دغه هوټل کې تاسې کوم مسؤلیت لرئ؟ مشکل اشپزي نیولي روش پلاو سیخ سجي قورمه بریاني چپلی کباب دا ټول بس یعنې په کار باندې پوره وارد یې فرض ها سمې وارد یو. دا کوم کړیانې جوړوي یوازې چرګ کړۍ ده که نور هم پکې شته؟ شته دی پسې کړۍ څوک چې آرډر موږ ته راوړي پسې کړۍ هم برابر وي چرګ کړۍ هم برابر وي 204 قسم کړۍ غواړي ما برابر وي. کړۍ درنه ونیسو دې مقصد موږ خبرې کې ونیسو کار هم دغه کوم خو مقصد دا چې کړۍ کې کوم شیونه تاسو استعمالوئ غوړي دي نور شي دغه ترکیب باندې لږ معلومات ورکړي لیدونکو ته پام وکړي. بس دغه چې اوس رومیانې زیرې دانډیای مرچکي او غوښه خامخانو غوړو کې چې بهانه کې نه بخېږي. یعنې بعضې خلک وایي دا ټول وسایل موږ برابر کړي خو بیا هم خوراک صحیح نه راځي. وجه څه وي؟ دا مهمه تجربه را بل څه دی چې شاید چې کار نه کړی تجربه به ډېر مهم ده او تجربه مهمه ده. وخت کار چې نه کړی هغه چې ته به برابرول شي. خپله په دې کار کې څومره تجربه لري څومره وخت دغه کار کړی دی؟
کړی مې ده بس چې وایي چې دغه د څلور کاله بس دلته کېږدي هوټل کېږي کار ورسره کوو مخکې له دې نه کوم بل څه مصروفیات یا وظیفه یا کار چې کړی مخکې چې خپله وظیفه کې وم بس په دې حال هم شکر پکار دی چې امنیت افغانستان کې مخکې یو چې مو اردو کې مو افسر مو ماشاءالله دا خدمت سکون شو بس دلته خپل کار دی ډېر خوشحاله اوس خدمت دې کړی انشاءالله د هغې به الله تعالی اجر درکوي کور ودان انشاءالله څومره کړي د ورځې روزانه پخوئ تاسې مشتریانو ته وړاندې کوئ چې هغوی وخوري ورځ کې تقریبا داسې وه چې دغه یو 15 دانې 18 دانې شاوخوا همداسې وباسو زیات وباسو کم نه یوازې د چرګ کړی که نور پسه کړی نور پسه کړیانې وباسو ورځ کې چې 4-5 پورې شپږو پورې پسه کړیانې وباسو که نه ورځ تر ورځې خبره یې دا پنجشنبې جمعې په ورځ باندې مشتریان بیا زیات دي هغې وخت د کړیان زیات برابر وجه څه په دغه ورځو باندې زیاتې په نورو وخت مشتریان بیا کوي داسې دی چې ننګرهار هوا برابره معتدله که نه کابل او پروان کاپیسا د دې نه سرګین راځي بس ټول لاره کې ډوډۍ نه همدغه هوټل دی بس هوټل ته ځان مرکزي دی همدا دی ځان اخلي سروبي کې ډوډۍ نه خوري بل ځای کې ډوډۍ نه خوري پوه شو خال کې ډوډۍ نه خوري بس مشهور همدغه د بنغر او تیخان او کړیان او تجارت مشهور و دلته ځان راسي د شهرت را دي تاسې په څه کې ګڼئ چې ولې مشهور دی څه دغه لري کوم ځانګړتیا لري بس ځانګړتیاوې دا دي په دې باندې مشهور شوي کار خلکو له خدمت کوو ښه کار ورله کوو مراعات خلکو سره کوو قدر عزت یې ورله کوو په دې خاطر باندې بس مشتری زموږ زیات دي د کار په جریان کې کوم داسې جالب کار خاطرات دي مهرباني کوم لیدونکو سره شریک خاص داسې جالب خاطرات کله د کړۍ تیار کړی یا بل کار د مصرفه شوی هغه درنه پاتې سوځېدلی یا بل داسې دغه شوی شته دی هسې کار شته دی زموږ دا پهلوان ورور کړۍ برابر و زیر نه پرېښه بوس بیا خواته لاړ دا خپله کباب کې مصرفه شوي وه کړۍ چې وه پرېښه دې بیا خو خبره خراب مجبور چې بله کړۍ به تاسو جوړوئ بیا بل کار بیا بل خپل بل کړۍ ورته بیا برابر مشتری به انتظار کوي لږ هو هغه بیا خپله به انتظار کوي داسې چې خپل نفر یې که نه بیا ورته یو چې کار خراب شو بس انتظار کولی شي مشکل نه د هغې بیا قناعت کوي موږ سره کور ودان ډېره مننه نو څه پیغام لري هېوادوالو ته مایک تاسو خدمت کړی نه پیغام هم بس خاص کوم مشکل نشته بس خلکو دا بس پیغام رسوي چې مضمون ستاسو په خدمت کې هر وخت څلوري ساعته په خدمت کې داسې چې زموږ دا کاروبار چې داسې وي چې دغه څلوري ساعته به دروغجن څخه تاسو 11-12 بجې د شپې پورې موږ هوټلونه خلاص دي که نه په خدمت کې هر وخت لاړه دا هر خدمت دی چې تاسې د خلکو خدمت کوي په دغه ژوندي اوسئ کور ودان علامه دې قدرمن لیدونکو نور استادان هم لرو د هغوی سره به هم خبرې کوو راسره ملتیا وکړئ پاتې شئ قدرمنو کتونکو ورور سره بیا هم ولاړ یو د ده کار هم د کباب جوړول دي او کړۍ ته ولاړ دی دا مدام کار کوي خو موږ سره لږ وخت تاسو سره خبرې وکړو ورور که خپلو لیدونکو ځان معرفي کړي مهرباني نوم مې هلال دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم خوشحاله اوسئ هلا جان خپل کار په رابطه موږ ته ووایي چې کوم کار دی ستا کوم مسؤلیت دی په دغه هوټل کې او څه شی جوړوي دغه هېوادوال چې پاڅېږو لمونځ اودس وکړو راځو بس خپل کړۍ صفا کړو مال ځان ته تیار کړو د ورځې لپاره تقریبا 15-40 کیلو مال تیارو د ورځې لپاره ماخوستان تر 11 بجې پورې کار کوو نو ماخوستان بیا داسې وه چې 11 بجو ټایم کې موږ رخصتي کوو ماخوستن 11 بجې 11 بجو پورې دومره ناوخته پورې ستړی به مې ډېر والله بس څه کوې نو ژوند دغه مواد د کوم کوم شي نه تاسو جوړوئ د کباب د جوړولو مواد څه دي که لږ معلومات راکړئ کبابو کې خو ډېر زیات شیان دي لکه تقریبا شول که غوښه شول زیره شوه سور مرچ شو دڼیا شوه زیره شوه اناردانه ورته ویل کېږي او ډېر مختلف سامان دی چې پکې استعمالېږي لکه کوم شي یو انسان غواړي چې یو کور کې ځان د ښایسته کباب جوړ کړي لکه هغه دفتن یا ضرورت دپاره کوم مسایل چې دی وکاري چې په خوندور راشي هغه هم شته دی لکه مثال د کور دپاره چې تیارې هغسې به موږ ډېر شوقي کار هم کوو شوقي تیارول کې صرف قیمت استعمالوو یوازې قیمه پکې یوازې قیمه دپاره استعمالوو د کور لپاره چې شخصي څوک نه تاسې دغه وویل چې تقریبا تر 15 کیلو پورې تاسې دغه جوړوئ او مصرف کېږي دا روزانه دغسې رواني که نه روزانه تر جمعې په ورځ بیا لږ زیاتېږي تقریبا 40 تنه وړي همداسې لکه د شنبې ورځ نه واخله تر د
سې شنبې ورځې پورې بیا 10 کیلو پورې دومره اندازې کې مال سره اس کوي چې د مخ ملګری ماجد په جمعې ورځ لک بیروبار زیات جمعې په ورځ بیروبار زیات پرون د جمعې ورځ تیر شوې ده سخت کړی شوې مو پرون ماشاءالله کار ډېر زیات دی او دې لپاره غوړي کوم روزانه بدلوي ورته کنه مصرفي غوړي خو روزانه بدلو تقریبا سات کې غوړي واچو ما خام بیا بدلوم څنګه د خلکو د کباب سره شوق او ذوق د خلکو د هیواد وال ډېر راځي تقریبا د کابل نه پاروان نه پکتیا نه لوګر نه مختلف ولایتونو خلک راځي شکچګر د راځي کباب لازم ځان سره ولا په دغه کې څومره تجربه لري څومره د کار کړي د پرو سيزونو باندې پوي کنه تقریبا 3 کال کېږي د کباب کار کوم لګیا نور شيونه په خوله شي پورتل کې لکه نو سيزونه دي چرګ د کړۍ دا یا د سلو ضرورت شي زمون د هوټل سیستم یاد څه دی چې څومره کاریګر دي نو چې کار بني چې هغه بدل نه یو شي نه پويږي چې کباب دي کړایان دي سجان دي سیخان دي نو څه دا شي اشپزي شي زمونږ هوټل حساب څه دا لګره واسکري حساب مو دي ملګری مونږ نه دا ځای هغه کار موږ مخاوله شي بعض خلک د پنیر استعمال هم کوي په کباب کې دا څنګه ترتیب دی د پنیر استعمال هغه چې شوقیان کوم راشي وړي هغه په کې استعمالوي پنیر ځان ته استعمالوي اناردانه واخلا بیا زیتون استعمالوي زیتون مو سره شته زیتون ورته ورکو د کار په جریان کې کوم داسې جالب خاطرې سره مخ شوې د لیدونکو ته کوي نو مهرباني جالب خاطرې خو ډېرې دي خو یو شعر به درته وایم ولا خاطره وي به شعر دواړه کنه جالب خاطره به درته وایم نو زمونږ یو ملګری و اختر په ورځ سجانې خرڅول یو ملګری راغله نو هغه ورته ویل چې اختر دې مبارک شه هغه ورته ویل چې سجي په 300 شوی دی دې جالب کار شوی دی ښه خنو اوس راځو جالب خاطره خو مو ورته چې هغه اختر مبارکي ته راغله او زه ورته ویل چې ځکه دا کاروبار دغه په ذهن کې هم دا خبره هغه کار ته ولاړ او هغه مبارکي ته راغله خرازو اوس ورو وای شي یو شعر تاسو ته وي قدرمن لیدونکو دغه شعر به مو ورو شي سوي مهرباني شعر دی چې شعر موږ هغه وخت ویل شو زما د پلار خپل شعر دی چې پنجاب نه کله راتللو نو هغه په خپل د ماجر مبارک کړه نو ماجر ته ډالۍ وي کډه مې راټوله کړه تړلې مې کالي کډه مې راټوله کړه تړلې مې کالي زموږ بدبختي دا ده چې زبان مو افغاني او راجیک شاه خوشحال خان باچا خان هغه پرې وکړه راجیک شاه خوشحال خان باچا خان غږ پرې وکړه پونه پونه کې پار کل هر پښتون دی پنجابي او نم حالته ځای معلوم شو نه مدن ته کیږي نم حالته ځای معلوم شو نه مدن ته کیږي په خېټه چې ماړه شو راواخلې دوی ډانګي زموږ بدبختي دا ده چې زبان مو افغاني ډېره مننه تاسو څومره ښایسته ډېره مننه څومره ښایسته شعر دوستانو لیکلی ګورم چې واقعا دا د هغه د مهاجرت د حالاتو هغه دردونه پریشاني غمونه دا ټول په دې کمزوري شوي دي نو انسان چې شاعران اکثره ډېره برخه دردېدلی چې څوک وایي لازم صحیح خبره دا چې کله پاکستان کې د مهاجر مبارک رضا په اواز شروع شول پولیس هم ډېره بېشرمي ورسره شروع کړې وه د مهاجرو په باره کې خو بس مهاجر یې تنګ کړي وو ډېر نو پلار مې یو څو نور ملګري په ګډه سره راغونډ شوي هغوی بار وخت ماښامې بنډار جوړاوه تقریبا د 10 نه تر 12 پورې به ناست وو نو کې بس دا شعرونه او شاعراني ځای کول نو هغې کې بیا دا شعر جوړ کړل او هلته واده و زموږ د پښتنو واده و هغې کې دا شعر ډېر لوړ اواز باندې ویلی یعنې شعر نور برخه خو پاتې کېدی شي مکمل دغه کوي که شاید وشي نور هم جوړه شي ځکه چې شعر خو لږ نه یو شعر چې څومره مخته وړلی شي جوړېږي او که یو شاعر وغواړي چې یو شعر په 15 منټو کې نشي جوړولی چې بل څوک یې ورته وایي چې دا شعر لازمي جوړ کړه او چېرته که په هغه باندې خپل الهام راشي نو هغه کولی شي چې بلخا شعرونه ووایي کور ودان ډېره مننه خوشحاله اوسې ورور الله دې تاسو ته ملګري لري هر وخت راتللی شي موږ هم خدمت کې څلېرې ساعت هم په خدمت کې مقرر ډېره مننه مضمون دوستانو ورونه ډېره مننه کوو چې موږ سره خبرې وکړي او خپل د کار په اړه معلومات موږ سره شریک کړي راځو د بل ورور سره هم سرڅنګ کې درسره خبرې راسره وشي قدرمن لیدونکو بیا هم راغلی په دې هیله چې راسره به یاستئ ورور سره خبرې کوو دی هم د نانبایي غاړو چارې ته سره وړي او هوټل والا ډېره مننه کوم چې د خپرونې جریان کې وایي چای هم ورسره وڅښه او خبرې کولی ځوانانو سره په هر صورت ډېره مننه کوو راځو ورور که ځان معرفي کړي زموږ لیدونکو ته خوښ بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې نظام الدین دی د بېسید ولسوالۍ اوسېدونکی یم بنغوره د کلي نظام الدین خان څومره وخت کېږي نانبایي کار کوي په دې راته خبرې وکړي یو 4 کاله کېږي چې نانبایي کار کوو او دلته لګیا نو تقریبا څومره څنګه راغلی دغه کار ته څنګه یې زه چې تاسې نانبایي کار شروع کړي دغه کار سره شوق علاقه و که نه
نور کورنۍ غړي دغه کار کوو تاسو اندازې ولا دا خو چې زمونږ پلار کله هوټل ته راغلی زما خپل پلار دلته هوټل کې دی پوه شوې نو بیا زمونږ مو سره طبعا دلته راتللو چکر مو خو شوق علاقه مو سره پیدا شوه او اوس لګیا وو دلته کار کوم 400 روپۍ معاش ورکوي بس روزانه حساب او روزانه حساب څومره ډوډۍ پخوئ د ورځې حساب داسې 2 نیمې بوجې کار یې داسې شاوخوا نو داسې وایي چې 1500 ډوډۍ هم دونه به راځي نه شي 1500 ډوډۍ شاوخوا راځي تاسې هوټل ته توضیح کوو که نه بهر هم ځي بهر هم ځي او هوټل ته هم توضیح کوو لکه جمله حساب هم دا ده جمله حساب دی بازار اړوند که نه بلکل اړوند بازار بس خلک راشي هغې باندې خرڅوو په خپل هوټل دپاره هم کوو څومره شاګردان درسره کار کوي شاګردانو موږ سره 3 کسان یو موږ او فل خان یو استاد په رخصتۍ باندې دی تللی دی موږ اوس 2 کسان خپل کار د چیرې په هوټل کې کوم وظیفه ستا ده په هوټل کې زه خپله دلته بس ډوډۍ هواروم یا د نانوایي کې یم بیا بلکل ډوډۍ هوارول او د کنټرولول ستا په لاس کنټرول زموږ په لاس کې نور ملګري په ځای دي ملګري شته دي مګر مصروفه دي نو هو بلکل ډېره مننه خوشحاله اوسې د جانبۍ د کار په جریان کې کوم خاطره کومه خبره چې لیدونکي منتظر دي له تاسې نه واوري خاطره خو بس داسې ده چې یو ورځ خبره زده مهرباني شعر خو شعرونه نه دي زده خو خاطره به درته وکړم یو سړی راغلی ډوډۍ ماته راکړه او دغه داسې ډوډۍ ماته راکړه چې ګرمه مې او غوړه مې خوږه مې او ښایسته مې که نه بیا ما ورته ویلې ماما داسې ډوډۍ خو زموږ سره نشته دی داسې ډوډۍ نشته چې ګرمه مې خوږه مې او ګرمه مې د سیر د خولې ماته راکړه خو بیا مې ورسره لږ ګپ شپ شانتې ولګوه بیا مې ورته ویلې چې زه ومې لګوه بیا مې ورسره کوشش وکړه ډوډۍ مې ورته جوړه کړه بیا مې ورته وکړه خو هغې داسې په ښه لهجه سره یې ویلې چې ګرمه مې خوږه مې او پسته مې نو دا ډېره خوندور ماته راکړه دا خو ډېر امکان لري ډېر امکان نه لري او موږ دا ډوډۍ پخوو ماشاءالله مالدام ښایسته ډوډۍ ده خو بس ګپ شپ کې ورسره شلم او ډېره ښه جالبه خاطره انشاءالله خپل کار نه راځي او ولې نه خیر مشکل خو نشته نه هېڅ مشکل نشته دی ښه خوشحاله یو پیغام لري هېوادوال ځوانانو ته ولا ځوانانو ته بس افغانستان دی او غریب کار وکړي هر سړی به خپل روزګار وکړي زحمت وباسي او چې وطن هم له خیره سره ښه پرمختګ وکړي پوه شوې او خوشحاله یې بس مکتب ولسته انشاءالله مکتب مې لوستی 8 صنف پورې مې کړی ولې مکتب پرې غوښتل ولا مکتب بس څنګه مشکلات راغلې بس هغې د وجې مې نه ونه شو اراده ورته نه کړي بیا شروع ولې نه اراده کوو چې انشاءالله نه خپل روزګارونه هم له ښه شي که نه انشاءالله نه اراده شته ستاسو لپاره د شپې لیسه ګوره جوړه شوې چې تاسو ځوانان چې مسؤل شئ تاسو کولی شئ هلته به انشاءالله که وخت هم پیدا کړو آینده وخت هم انشاءالله هغې کې به داخله وکړو ځان ورته تعلیم خو داسې نه چې موږ او تاسو اوس وظیفې باید ولرو تعلیم دې دپاره ده چې موږ او تاسو خپل ځان جوړ کړو ټولنه جوړ کړو بالکل هو همداسې ده انشاءالله ډېره مننه چې مرکې ده خیر اوسې مننه خوشحاله اوسې درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلی ورور سره ولاړ دی د سره هم خبرې کوو سر کې به تاسو ته خپل ځان معرفي کړو رمضان ډېره مننه مهرباني نوم مبارک خاطر کاموال صاحب را سره خاطر کاموال صاحب نه به دا پوښتنه وکړو چې دغه هوټل کې د دې وظیفه او مسؤلیت یا کار څه شی دی په دې باره به معلومات راته راکړئ زه مې خپل پلار مې اول مې پلار دی پلار پسې ځایم اول مې پلار سهار نه تر ماښامه پورې هغې د ماښام نه بعد روزنه دغه وظیفه مې دی 2 شفته کار ده ستاسو 2 شفته کار ده ورځې جریان کې خپله یې که پلار دی بعد ماښامه خپله راځي او اول مې پلار یي له زه سره خالي هسې تاوېږم بس هغه وایي ته نه یي وایي بیا خامخا دا دکانداري که هوټل که هر څه وي چې دې کې دویم نفر نه وي نو هغه کار مخ ته وړل ناممکنه وي داسې که نه ته راته وایي چې مشتریان څنګه رضایت لري تاسو نه څنګه حالات دي نور داسې او کوم جالبه خاطره کله هغه هم سره شریک شکر دی الحمدلله د الله نه راضي خپل روزګار باندې خوشحاله یي خدای یو دومره وسیله راته برابره کړې ده چې کار زمینې راته برابره کړې ده کوم جالبه خاطره کوم څه په ذهن کې راځي له مشتریانو سره مخامخ شوي یاستئ او کوم ناشنا یو جالب کار شي هغه هم راته ویلی بس جالب کار دا شوی دی یو ورځ شاګرد ته مې ګاهک راغلی وایي سیجین راته راکړې 2 سیجین راته پې کړ د سیجین په دې باندې ټیبل باندې میان پراته وو هغه یې ورکړي غلط شوی و چې سهار راغلی وایي سیجین په دې میان راکړي نو دغه جالبه خاطره راوړې شوې هغې ګټه به کړې هغې ګټه کړه خو د هوټل والا به تاوان شي میان به دغه نه کړه سر به سر نه میان او دغه یو شی دی خیر لږ فرق پکې راځي خو لکه جالبه خاطره راوړې
خوشحاله اوسئ ځوانان ته څه ویل لرئ پیغام لرئ د پیغام مې دا دی چې باید هر سړی خپل کار او خپل ژوند ته خپل ژوند کې د هر څه نه مهم چې دی کاروبار ډېره مننه ورور خوشحاله اوسئ قدرمن لیدونکو راسره اوسئ مشر سره خبرې لرو بیا هم راګرځو انشاءالله قدرمن لیدونکو ډېره مننه راسره بیا هم ملتیا وکړئ د همدغې هوټل له مشر سره خبرې کوو چې بنسټګر او جوړونکی او د دغې هوټل ټول چارې د په لاس کې ورسره خبرې لرو په سر کې به تاسو قدرمن ته خپل ځان معرفي کړئ والسلام بسم الله الرحمن الرحیم ډېر خوشحاله یم چې ستاسو غونډه کې درانه او معزز خلک زمونږ د غریب خانې ته راغلي دي او د بلنغر بازار ته راغلي دي او تاسو زمونږ دا څه چې دي ستاسو د وړاندې ستاسو د ټي وي نه ډېر مشهور یم افغان لایف په نوم باندې تاسو ماته ووایئ هغې ډېره مننه کوم چې زمونږ د خپرونې ته راغلي او زما د یو کاریګر سره مرکه وکړه زه بیا هم خوشحاله یم بیا هم والله راوله بیا هم راوله ښه تاسې راته ووایئ چې ستاسې کارونه روزګار دغه دې رابطه کې لږ معلومات راکړئ چې کله هم دغه کار ته مخه کړه او څنګه کوم انګېزه تاسو سره پیدا شوه دغسې هوټل جوړ کړي خلکو ته خدمت وکړو زه په خپله د پاکستان د وخت چې زما په تقریبا په 78 کې د ضیاءالحق په باچۍ کې زما کسب د تنور نو زموږ په خاندان کې څوک د هوټل کار نه کوي یوازینی موږ 12 سرونه د 2 میندو اولادۍ صرف زه پکې د هوټل کسب کوم نو د پاکستان نه راته دا کسب پاتې دی همداسې راتلم دغه هوټل مې اوس په خپل وطن کې د ډېر خوشحاله یم چې ما سره دومره څوک چې زما د افغان په خاوره باندې کاروبار دی زه خوشحاله یم خوشحاله اوسئ سلامت سئ څومره کارمندان کارکوونکي لرئ په هوټل کې زما په حساب ځینې وخت رانه د شمار نه موجې خو د 10 نه وراوښتي دي نو 10 نه وراوښتي دي صحیح ده انشاءالله خوشحاله اوسئ دا ښه خبره ده چې دې سره ځوانان هم مصروفه وي تاسې خدمت کوي خلکو ته او دغه ځوانان له تاسو سره کار کوي د کار په جریان کې تاسې کوم داسې جالبې خاطرې جالبې ویناوې تر مخ یوه خاطره خو دا ده د هوټل کې زما مخکې استاد نجم الدین استاد د دکان بنسټګر اصلا هغه دی ځکه چې دا تعداد د دکان د 10 کلنۍ نه د هغو نه اوس یې چارې ما ته په لاس کړي دي ما یو ورځ هغه ته ټلیفون را وکړ زما د زوی نوم هلال دی د سره کار کوي نو موږ دې وروجو کې یو هلال اچو ما ورته هلال شته ویل څومره پکار دي یوه چارې به داسې وایي څومره غواړي ما ورته نه هلال غواړم نو یو خو دا جالبه خاطره بل راغلم په دې کې چې زه په خپله د افغانستان ګوټ ګوټ هوټلونو ته دا خبره کوم چې چېرته هوټلي شاګرد سره ظلم مه کوئ مزدور ته 100 روپۍ زیات ورکړئ ښه اخلاق وکړئ مشتریان په ښه ډوډۍ ونازوئ په د دې نه غټ اخلاق او غټې خبرې نشته زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې څومره لر او بر پښتانه دي ورته وایم چې مزدور ښه وساتئ او ډوډۍ پاکیزه ورکړئ 15 وخته مونځ سره وکړئ انشاءالله مخکې به ځئ لکه موږ تاسې ویناوې هم لرو چې تاسې د خپل لاس باندې خلکو باندې ترحم وکړئ چې په تاسې الله رحم وکړي همداسې ده که نه چې کله موږ ترحم نه کوم بیا موږ هم رحم بېشک ښه اوس به راځو یو څه تاسې نه به اورو تاسې شعر موږ ته چا خبره وویل چې شعر خپله داسې ځان ته شاعر نه یم خو ښه به ځان ته ویم یو څه مې په خوله چې راځي هغه مې د وخت سره راغلي دي مخې ته هغه یو شعر به ووایم چې کته مې ویلی چې موږ کله د افغانان ډېر راتنګ کړو د پاکستان او دا کډوالې را پاڅولو نو ما یو 2-3 ټکي شعر هلته ویو چې په دې ډول چې په هغه مې د یاده وته بل درته وایم چې چغې او سورې مې د فریاده شي عشقي دی چغې او سورې مې د فریاده شي اوس هم چې هغه راته رایاده شي او بیا مې ویلي دي چې خیر د جنګ بل ستا کې نشته دی خیر د جنګ بل ستا کې نشته دی نو څنګه به زما خاوره آباده شي او بیا مې ویلي دي چې تلې چې تکړه لیونۍ کړي تلې چې تکړه لیونۍ کړي دا کوڅه په چغو او د فریاده شي او اخري کې مې ویلي دي چې شعر د کاموال رحیم چې واورمه تېره زمانه راته رایاده شي څومره ښایسته ډېر ښایسته ډېر ودان خوشحاله اوسئ ماشاءالله ګوره په شعر ویلو کې مو استاد پوره مهارت لري انشاءالله خوندور غږ او انداز کې تاسو ته شعر هم ډالۍ که واقعا کاموال صاحب شعرونه انشاءالله خوشحاله دی اوسئ الله دې آباد لري نو څه پیغام لري مرګ د خدمت کې دی پیغام مې دا دی چې زه بیا هم دا پیغام کوم چې افغانان چرته وي تېر یو ښایسته حکومت راغلی دی د امن کور دی په افغانستان کې چې څوک لر او بر دي که غټ خلک دي که غریب دي که مزدوران دي که کاریګر دي که سرمایه‌ګذاران دي چې چرته دي ټول دي راشي او د خپل وطن کې دي دکان واچوي زما په شان زه په پاکستان کې ما چولي خرڅې کړي څوکیداري مې کړې ده دیاړي مې کړې ده خو نن شکر دی راغلی یم دغلته مې ما سره 10 کسه مزدوران لګې دي نو چې زه یو غریب سړی ما سره 10 کسه کار کوي غټ سرمایه‌ګذاران راشي زه هم هغوی سره به 100 کسان کار کوي زما دا پیغام د ټول
افغانانو ته چې څومره سرمایه‌ګورین دي په پردي وطن کې دې نه اوسېږي او خپل ملک ته ګراستانه شي. والسلام. ډېره مننه خوشحاله انشاءالله ډېر ښایسته او خوندور پیغام یې ورکړي چې باید د افغاني احساس له مخې موږ او تاسې باید دغه کار وکړو او دا خبره باید موږ او تاسې هسې بابیزه ونه ګڼو باید په دې باندې غور وکړو خپله سرمایه به یې ضایع نه کړو ځکه که نورو هېوادو ته سرمایه وړو نو ګټه هغوی ته رسېږي خپل هېواد کې سرمایه خپل خلکو ته ګټه رسول دي. کور ودان خوشحاله اوسئ. خوشحاله شوم چې تاسو راغلئ. ډېره مننه کوم افغان لایف ټي وي چې موږ ته دومره وخت راکړ بیا هم کې مننه کوم تاسو زموږ میلمانه استئ چې خدای دې وکړي تاسو زموږ نه ګیلمن شوي نه استئ بیا هم درته بخښنه غواړم چې موږ نه زیاته پاتې خبره شوي زما په ټولو افغانانو سلام علیکم. ډېره مننه خیر شه قدرمنو کتونکو ډېره مننه تاسې رام چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا وکړه یو وروستی قسم غږوو انشاءالله خپرونه پای ته رسوو راسره اوسئ. قدرمن لیدونکو بیا هم هرکلی ښه راغلاست ورور راسره وراد راسره خبرې کوو تاسې خپل ځان معرفي کړئ. السلام علیکم ورحمت الله. محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت د زلمي ولسوالۍ یم او دغلته لګیا یو خپل کار روزګار کوو الحمدلله شکر راحت دی. خوشحاله اوسئ. محمد جان د خپل کار په رابطه ووایه چې ستا به دغه هوټل کې مسؤلیت یا وظیفه یا کار څه دی په هغه راته ووایه. زموږ مسؤلیت دغه هیډ ویټري ده مطلب منیجري نه یو دغه لږ کم دی خیر دی او مطلب هر یو کار ورسره لاس مات اچو او نور هلکان راسره ولاړ دي دغه کار دی او بالکل اتفاق باندې کار نه کېږي بالکل بس اتفاق باندې لګی مګر زموږ منیجري ده مګر هر یو کار ته لاس اچو لوښي هم ورسره اوچتوم نور کار هم ورسره کوم هر یو کار ورسره. څومره وخت کېږي دلته کار کوې مثلا؟ تقریبا دلته خو مې ته ما یو نیم 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم خو دلته فکر وکړه چې یو 10-12 کاله کېږي چې همدا هوټل کارونه کوم نور ځایونه انشاءالله طبیعت یې قدرمن دوستانو ډېر خوشرویه او خوندرویه ده په دې خاطر چې دغسې انسان په دې کې هوټل کې نه هغه د مشتریانو جلبول ډېر مشکل وي که څنګه؟ مننه ژوندی تاسو خپله خوشحاله څنګه مشتریانو سره څنګه هستئ څه مشکل خو نه وي چې تاسې ورته غږ کوئ راځي خوراک ته یې را دعوتوئ یا ته راځي؟ نه الحمدلله خپله راتاویږي خپله راځي او موږ ورسره بس دغه خندا خوشحالي کوو په دې باندې خوشحال وي او همدا خندا خوشحالي کوو هغې هم بس همدې خوشحاله وي. کوم مشتریانو سره د را دعوتولو وخت کوم خاطره کوم څه نو ستا ورته راځه هغه چې نه ځم بل خو سره وران هم راغلي پرون فکر کوم یو جمعې ورځ مبارکه ورځ وه یو 10-12 کسه راغلل نو زه ورته ورغلم ډېر په دغه باندې لږ ښه خلک وو ښه خلک راته قلبي لاړم ما ورور تاسو شي خورئ چې دا سره ولېږو دا غوږ دې وګوره دا تور دی شیشې ته راغلم غوږ مې صحیح ما غوږ مې صحیح دی که نه تاسو د چلې کړی چلې راځه وایي نه چې تم په عذابه ولې دوستانو ګورئ دا اکثره وخت مشتریان په عذابوي خو داسې مشتري باندې اوښته چې دی یې په عذاب کړی نو هر وخت خلک په عذابو خو دا به بدل واغوست زما نه خپل بدل واغوست بلې یعنې د سره چلې کړی خوشحاله او سلامت سي ډېره مننه څه ویل لرئ تلویزیون کمره ستاسو خدمت بس مننه ژوندی اوسي څه پیغام لري هېوادوالو ته ځوانانو ته د کار په رابطه د تعلیم په رابطه مهرباني نو په دې باره کې کار وکړي زحمت وباسي خواري نو بهتره ده چې تعلیم وکړي او څه ځان نه جوړ کړي او زموږ په افغانستان کې نن سبا داسې حالات دي نو تعلیم که سړی وکړي نو یو ځای ته ځان که رسوی هم شي خو نه رسېږي ورته نو بهتره ده چې تعلیم وکړي ورسره چې کار هم وکړي نو خپل کورنۍ ته خپل یا انډیوالي یاري دوستي کوم ځای کې نو بهتره به وي. خو زه بیا وایم چې که چېرته موږ تعلیم وکړو که چېرته هم نه رسېږي یا وظیفه هم وانه غوښته نو ځان هم جوړ کړی بالکل دا خبره احترام به مو زده کړی بالکل دا خبره خلکو ته هم خدمت کړی خپله وسه بالکل خیرې ولس کې ماشومان به هم لږ روزنی په اسلامي جنبه په اسلامي اصولو باندې څنګه بالکل شان ته ورکړی تعلیم که نه وظیفه خو شان خبره بیا به وشي یا به وشي یا به وشي تعلیم یو ځل موقع چې راسته راغله لاړه بس بیا لاړه دا خو کېدای شي تعلیم چېرته زمینه برابر شي وګټي اولین انشاءالله موږ خپل کوشش کوو خو وخت سره به ګورو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندی خوشحاله لیدونکو مننه درنو قدرمنو لیدونکو د لایف افغانستان نه تاسو ته مو د نن ورځې د دغې هوټل په رابطه باندې یو ځانګړې خپرونه برابره کړې وه چې د کرسکون هوټل او دا د بنغرو بازار اړوند په دغه ساحه کې موقعیت لري
نو د کاروندانو سره له غړو سره مو خبرې او مبارکي وکړلې او تاسو ته دغه خبرونه برابر کړل. تر بلې خبرونه چې زه غلام اسحاق صافی د خپل ګران کمپاین جناب ماسوم صاحب سره ستاسو وړاندې خدمت ته راځم. تاسو ټول ښکلي او مهربانه الله تعالی سره هر چېرې چې تاسو خوښ او آباد او خوشحاله اوسئ.